الله سبحانه وتعالی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو رحمت للعالمین د ټول انسانیت لپاره را لېږلی دی. ته به سوچ چې څنګه رحمت للعالمین را لېږلی دی. ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ مجلس کې ناست و. دحیه کلبي چې کوم دی دا یو نوجوان د قبیلې سردار و. دی چې کوم دی د نبی علیه السلام په مخه تیر شو. نبی علیه السلام ورته د هدایت دعا وکړه چې الله ده ته هدایت وکړي د قیامت په ورځ چې داسې نوجوان چې کوم دی هغه ښایسته او حسین او جمیل د قیامت په ورځ جهنم ته روان و. دا خو ډېر افسوس خبره ده. او دا دومره حسین او جمیل و چې ده ته به چې کوم دی د زنانه او چې کوم دی شاته پټ پټ بیرته کتل. دومره حسین او جمیل نوجوان و. نو ده چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته په دویمه ورځ باندې راغی او نبی علیه السلام ته یې وفرمایل چې تا څه پیغام راوړلی، څه میسج دی دې خلکو ته راوړلی؟ نو هغه ورته وویل چې د الله تعالی نه علاوه څوک د عبادت لایق نشته دی. دویم زه د الله تعالی اخرنی نبي او رسول یم. نو دحیه کلبي چې کوم دی هلته مسلمان شو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې د الله رسوله زه چې کوم دی ما ډېر ګناهونه کړي دي، خو ما یو ګناه داسې کړله چې الله سبحانه وتعالی به ګناه ماته معاف کړي او ما ته به چې کوم دی بخښنه ونه کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل تا داسې څه ګناه کړله دحیه کلبي؟ نو هغه ورته وویل چې زه د یو قبیلې سردار او مشر زموږ معمول دا و، موږ دا نه خوښوله چې زموږ لوڼه زموږ بچیانې زموږ خویندې دي هغه زموږ دشمنان ونیسي، د هغې نه دې وینځې جوړې کړي، غلامان دې کړي او بیا دې هلته چې کوم دی په هغې باندې خدمتونه کوي، خپل بیګارونه دي پکې دا کارونه دا چې کوم دی زموږ نه برداشت کېده. د دې د وجې نه به موږ چې کله زموږ د ماشومانې وشوې نو هغه به موږ راغستې او ژوندی به چې کوم دی ښخول او په ماشومتوب کې به هغه موږ ښخولې د دې دپاره چې موږ د چا هغه پیغور چې کوم دی موږ ته راونه رسي چې موږ ته خلک دا پیغور وکړي چې ستا لور ستا خور چې کوم دی پلاني ونیوله وینځه یې ته جوړه کړله، دا موږ نشو برداشت کولی. او د الله رسول ما او یا ماشومانې به د خپلو لاسو باندې چې کوم دی د بند کلي دي ژوندی دومره لوی جرم ما کړلی او دا ګناه به چې کوم دی ماته معاف نه شي. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې الله سبحانه وتعالی وایي چې دحیه کلبي ته ووایه چې دا ګناه چې کوم دی موږ تا ته معاف کړه، دا ګناه هم موږ تا ته معاف کړه، تا چې د اویا ماشومان یې ښخې کړي وي دغه ګناه چې کوم دی موږ تا ته معاف کړه. دحیه کلبي وویل چې د الله رسوله دا ګناه خو ما ته معاف شو، خو ما یوه ګناه کړله چې هغه ما ته چېرته معاف نه شي او چېرته به چې کوم دی ما ته بښنه ونه شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې هغه څه ده؟ ویل چې د الله رسوله زه کله مسافرۍ ته تلم زما بیبي چې کومه وه هغه د بچو بیماره وه. نو ما ورته وویل که نارینه اولاد وشو نو غټ او که زنانه او اولاد وشو نو راوابېښتل ژوندی به یې دفن کړو چې غټ یې نه کړي. ویل زه لاړم مسافرۍ له کم و بیش 15 کاله پس چې کوم دی زه خپل کور ته راواپس شوم چې د کور دروازې ته رالم او د کور دروازه مې وټکوله او یو ماشوم چې کوم دی دروازه کولا وکړه او راته یې ویل چې څوک دی او څه غواړې؟ ویل ما ورته چې زه خو د دې کور مالک یم، زه د دې کور مشر یم. ویل ماشوم راته ویل چې ته د دې کور مشر او مالک یې نو زه د هغه مالک لور یم. نو بس ما ته راغاړې ورته او غاړۍ راله راکړله او په دې مخ یې ښکول کړمه او راته یې ویل چې بابا جانه موږ ستا څومره انتظارونه ستا موږ څومره لارې وڅارلې، څومره ورځې شپې موږ په تا پسې شمار کړې، دومره موده پس چې کوم دی خلک خپل کور ته راځي موږ ستا څومره انتظار وکړو. ویل کور ته دننه رالم او بیبي ته مې ویل چې دا ماشومه څوک؟ ویل هغې راته ویل چې دا ستا لور ده. ویل چې ما ورته ویل چې ما تا ته ویلو چې یو زنانه اولاد وشو نه به ښخ کړي، تا دا ولې نه دی ښخ کړلی؟ نو بیبي راته ویل چې دا زه څنګه ښخه کړم، دا خو د دې کور ښکلا ده، د دې دا وړې خبرې دا واړه شرارتونه او دا واړه حرکتونه او دا کارونه دا خو د دې کور ښکلا ده، دا څنګه ته ژوندی ښخې؟ ویل راته یې ویل چې کښېنه روټۍ موټۍ وخوره، سفر دې کله دی نو ما ته چې روټۍ سره به بیا ګورو، اول به چې کوم دی دا لور چې کوم دی ژوندی ښخوم، د خپلې قبیلې مې اویا ماشومان یې ژوندی راغوستي دي او ښخې کړي مې دي، ما ته به چې کوم دی د قبیلې خلک وایي چې زموږ بچیان دې ښخولي خپله دې غټه کړه، زما نه دا نه کېږي، زه به اول دا ماشومه ښخوم. او ویل بیبي مې راته ډېر زارۍ او مینتونه وکړل چې دحیه کلبي مه کوه، ماشومه ده، د دې ښایست ته وګوره، د وړو خبرو ته یې وګوره. زما په زړه کې ویل هېڅ رحم نه و. سامان مې ویل راواغېست او لور مې په غېږ کې واغېسته او غار طرف ته روان شو. ویل هغې چې کوم دی زه ښکلولمه، دا وړې خبرې واقعسې یې راته کولې د خپل کور کې داسې چل شوی او داسې شي و هغسې شي و. ویل ما غار ته روانه کړه، ویل هلته مو یو غټ ډول وکنستو. ویل سخته ګرمي وه د عربو، ویل دومره ګرمي وه چې په ما باندې خولې رالې، زما دا ږیره چې کوم دی لنده شول به دا خاورې ونښتې. ویل دا ماشومه به راله ما نه به دا ږیره داسې صفا کړله چې بابا جانه دومره سخته ګرمي ده په دې کار کې څه کوې؟ زه چې ځو کور ته
او زما دا جامې به ویل د خاورو نه پاکولې او په ما باندې ډېره سخته خفه کېده او ما راواغسته او ژوندی مې چې کوم دی هغه قبر ته ور واچوه او د پاسه مې چې په کوم دی خاورې ور اچیل شروع او هغې ویل دا چغې ویل چې بابا جانه ته ما ولې خښې ویل ما د هغې خبرې وانه اورېدې ویل حتی چې د مرۍ پورې خاورې راورسېدې ویل ما ته یې وویل چې بابا جانه زما څه ګناه نه چې ته ما خښې ما ولې ژوندی خښې که قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي الله تعالی به د قیامت په ورځ تپوس وکړي واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت نو به د قیامت په ورځ تپوس وکړي دا ماشومان یې ولې وژلی شوي وي په دې ولې دا ظلم او زیاتی شوی و د دې هر څه په باره کې به تپوس کېږي نن که یو مسلمان رالګي بل مسلمان وژني د دې په باره کې به د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی تپوس کوي چې دا انسانان ولې وژلی کېدل دا بې درد علما چې کوم دی ولې شهیدان کېدل دا په مدرسو کې دا طالبان ولې وشته کېدل دا په سکولونو کې دا سټوډنټان ولې وژلی کېدل د دې په باره کې به د قیامت په ورځ الله تعالی دا حکومتونه راونیسي د دې نه به د قیامت په ورځ تپوس کوي بأي ذنب قتلت د کومې ګناه په وجه باندې تاسو دا مخلوق وژل د کومې ګناه په وجه باندې تاسو دا خلک وژلی وو دا علما تاسو ولې بې درده شهیدان کړي وو قرآن هم ولې شهید کړی وو حدیث هم ولې شهید کړي وو زما د دین ګلان هم ولې شهید کړي وو قیامت په ورځ به موږ ستاسو نه تپوس کېږي دا خو داسې نه ده چې یو مسلمان راونیسه د الله یو بنده راونیسه ویې وژنه دا یو امانت دی د دنیا ته ځمکې ته دا انسان یو امانت راغلی دی او د دې په باره کې بېرته تپوس کېږي چې دا څنګه بېرته د دنیا نه راغلی چا وژلی و په خپل ټایم باندې او په خپل مرګ باندې راغلی و چا وژلی ولې وژلی و بأي ذنب قتل په کومه ګناه کې وژلی شوی نن که یو ملا چې کوم دی هغه دهشتګر شي یو ملا چې کوم دی هغه د یو ملک خلاف شي هغه ووژلی شي صحیح ده خبره د سکول سټوډنټان چې کوم دی ستا په ملک کې راونیولی شي او هغه ووژلی شي بأي ذنب قتل دغه د کومې ګناه په عوض کې وژلی شو دغه چې کوم دی ولې قتل شو هغه ولې چې کوم دی په وینو کې سره شو دا هغه سکول هغه میسیانو باندې ولې پټرول واړلی شو هغه ولې وسوځېد د دې په باره کې به د پاکستان د حکومتونو نه د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی تپوس کوي بأي ذنب قتلت تاسو یو مشران وئ ستاسو په مشرۍ کې چې کوم دی په دې میسیانو باندې عالمان پرېږده عالمان پرېږده طالبان پرېږده د مدرسو په دې میسیانو باندې ولې پټرول راوړی کېدلو ولې سوځېد دې په باره کې به الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ تپوس کوي د پاکستان دا حکومتونه به چې کوم دی الله تعالی رانیسي چې د کومې ګناه په وجه باندې دا مسلمانان وفات شوي ولې چې کوم دی چې په بېدردۍ سره مړه شوي و شهیدان شوي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو داسې حالاتونه وځي نو دهیه قلبي چې کوم دی ډېر سخت خفه و نبي علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ډېر زیات سخت وژړل او ډېر زیات چې کوم دی خفه شو صحابه هم چې کوم دی په ژړا شو او وایي دومره نبي علیه السلام وژړل چې دا ږیره مبارکه چې کوم دی په اوښ کولمده شو رحمت للعالمین وکنو په زړه کې رحم زموږ غوندې کې بې رحمه نه و په زړه کې رحم او صحابه و هغه ډېر سخت وژړل او دومره وژړل چې نبی علیه السلام د قلبي ته دا هم نشو ویلی چې دومره هم څوک بې رحمه کېدی شي دومره هم د انسان د زړه نه رحم وتی شي چې هغه یو ژوندی ماشوم راولي و هغه ښخ یو بېګناه انسان راولي هغه مړ کړي یو بېګناه ماشومان راولي هغه ووژني په یو بېګناه زنانو باندې پټرول واوړلی شي هغه وسوځي ولې څه د وجې نه نبي علیه السلام ډېر سخت خفه شو په دغه حالاتو کې دهیه قلبي وویل د الله رسوله دا ګناه وه چې کوم دی ماته الله سبحانه وتعالی چېرته معاف نه کړي دا ما ډېر عظیمه ګناه کړله خو الله جل جلاله خو په خپلو بندګانو باندې رحم او فضل او کرم کوونکی ذات دی هغه ته چې کله یو بنده په عاجزۍ راشي او معافۍ راشي خپله ګناه وګڼي او خپل ځان چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ته حواله کړي الله تعالی به ډېر رحم کوي ډېر فضل او کرم کوونکی ذات دی هغه خپل بنده چې کوم دی تش لاس نه لیږي خو چې بنده خو د الله سبحانه وتعالی دربار ته خو راشي که نه الله سبحانه وتعالی په دربار کې خو چې لاس اوچت کړي ربه پلانې ګناه مې کړې وه ته راباندې عالم قصدن مې کړې وه ربه خو دې راته معاف دهیه قلبي الله تعالی معاف کړی دی جبرائیل علیه السلام راغی نبي علیه السلام ته وفرمیل الله رسوله الله وایي چې دهیه قلبي ته خپل تا ته زه خپل ځان غلام کو ته یې پیغمبر او زه واحد لا شریک ذات وګڼلم ما دې هم معاف ستا سنت طریقو ته ځان تابعدار کو دین ته چې کوم د ځان وقف کو ما وباخو
هر قسمه ګناه چې دی وما وبخ. دومره غفور رحیم ذات دی زما استاد، دومره کریم ذات دی هغه الله تعالی، دومره رحم او فضل او کرم کوونکی ذات. خو چې انسان هم چې کوم دی خپل ځان الله ته پیش کړي، هغه ته حقیقي توبه وباسي، د توبې په ټولو شرایطو باندې ځان اماده کړي الله تعالی ته، خپل ځان چې کوم دی پیش کړي، بس نور به ګناهونه نه کوم، توبه وباسي الله ته. الله سبحانه وتعالی ډېر غفور رحیم ذات. مالک ابن دینار څومره عظیم ګناهګار انسان موږ واقعا ذکر کړل، هغه څومره لوی ګناهونه کړي وو، بیا هم الله سبحانه وتعالی څنګه معاف، د هغه د معافۍ دپاره الله تعالی څنګه هغه بهانه جوړه کړه، الله تعالی هغې نه څومره غټ ولی جوړ کړو. نو الله سبحانه وتعالی ته چې کوم دی خپل ګناهونه پیش کړو، هغه ته حقیقي توبه د زړه نه وباسو، هغه ابدي زندګي زما او ستا اخیسته شي. دا خو عرضي زندګي ده، ختمه شوه، لاړه، د دوه درې ورځو زندګي ده. د قیامت په ورځ به انسان د دنیا د زندګۍ ته چې سوچ کوي، داسې به ورته ښکاري لکه د ورځې چې د انور راوخت چې مازدیګر نسته پرېږدي، داسې به هغه ته زندګي ښکاري. نو زما او ستا ډېره عارضي زندګي ده، هغه ابدي زندګي دپاره تیاری کول دي، او د هغې دپاره چې کوم دی خپل ځان تیارول دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د نبي علیه السلام په سنت طریقو باندې او د صحابو په طریقه باندې، د صحابو په شکل باندې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي، د هغوی غوندې تابعداري دې موږ ته او تاسو ته الله سبحانه وتعالی را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.